سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ سي. یو ځل بیا معراج خان سکلز یوټیوب چینل له طرفه د باینانس په درسونو کې مونږ تر څلورم درس پورې را رسېدلي یو. مونږ تاسې په سپاټ ټریډینګ په سیل او بای باندې خبره کړې وه. نن به هم مونږ په سیل کې یو څه نورې خبرې کړو چې هغه ډېر زیات ضروري دي او باید تاسې په دې باندې چې دی پوه شئ. نو زموږ چینل معراج خان سکل در سره سبسکرایب کړئ. هغه ملګري چې تر اوسه په باینانس کې اکاونټونه نه لري کولی شي زموږ لومړی ویډیو وګوري، په همغې طریقې نه اکاونټ جوړ کړي او نور درسونه هم په ترتیب سره وګوري. انشاءالله په ډېر څه باندې به پوه شئ. کوم ملګري سره پوښتنې وي نو کولی شي کمنټ وکړئ. زه به انشاءالله همغه ستاسې پوښتنو ته انشاءالله په یوه جدا ویډیو کې ځوابونه ویم چې کله زموږ ستاسې دغه درسونو سلسله ختمه شي. نو زموږ چینل معراج خان سکل سبسکرایب کړئ. مونږ په تیر ویډیو کې په بای او سیل باندې خبره کړې وه. اوس راځم مثال په تور سره دغه فن کرنسي چې ده دا وینې دا فن کرنسي دا اوس ما مثال په تور سره واخیسته صحیح ده چې د $50 د هر څو مې واخیسته صحیح شو. یعنې دلته ما سره یو آرډر جوړ شو. زه راځم ډایرکټ په مارکیټ کې اخلم صحیح لیمټ نظم چې مارکیټ کې کوم قیمت چلیږي په هماغې اخلم صحیح شو. په بای کې ما واخیسته. دلته وایي ټرای ټو کنورټ نه کنورټ نه ما سره تیار اخیستل شوی ده صحیح شو. تیار ما سره واخیستل شو، په بای کې ما سره واخیستل شو صحیح شو. اوس دغه فن کرنسي ما سره دلته زه سپاټ ته راځم. په سپاټ کې ما سره دغه فن کرنسي چې ما تقریبا د $100 اخیستې ده، د $50 مې اخیستې ده او ټوټل ما سره 992 دغه فن کرنسي چې ده موجوده ده صحیح شو. دغه کرنسي ده. اوس مهال زه ګورم چې دغه فن کوم کوین دی، کوم کرنسي دی، کوم ټوکن دی، د قیمت جیک تللی دی. یعنې اوس مهال قیمت یې ټیټ دی خو زه ګورم چې جیک دی دغه $50 ماله $1 یا $2 یا $3 ګټي صحیح ده. بله خبره پکې دا شوه چې مطلب دغه فن کرنسي چې 992 دانې ما په $50 باندې واخیسته. زه راځم ټریډ برخې ته، چې کله ټریډ برخې ته راغلم سیل ته راځم صحیح ده. سیل برخې ته راغلم او دلته راځم لیمټ ته صحیح شو. مارکیټ پوزیشن انتخابوم، لیمټ انتخابوم. اوس مهال دغه 0.0479 کې د دې قیمت دی صحیح شو. دلته وینئ 0.0479 کې د دې کوین قیمت دی. زه دلته ورته لیکم که چېرته د دې کوین قیمت تر 0.015 پورې ورسېد صحیح شو، تر 0.015 یا هم تر 0.028 پورې ورسېد نو تاسې ماته په اتومات شکل سره خرڅ کړئ. یعنې زه یو آرډر جوړم. ښه زه راځم دلته اوس مهال دا قیمت دی، زه ورته لیکم دلته دا قیمت صحیح شو. ګورئ تاسې وینئ په دې کې ما ورته دا قیمت 0.028 کې به ماته دغه فن کرنسي تاسې خرڅه کړئ. که زه آفلاین یم که آنلاین یم، که موبایل مې خلاص وي، که موبایل مې بند وي، که انټرنیټ لرم که نه لرم صحیح شو. دلته ما یو څه وکړه، دلته ما یو قیمت ورته ورکړه. زه به راشم دلته چې ما سره څومره کرنسي دې ځای نه دا وینئ دې غشي نه به زه ټوله انتخاب کړم او که څو فیصده تاسې انتخابوئ دې غشي باندې تاسې کلیک کوئ صحیح شو. دې غشي باندې چې کله تاسې کلیک وکړئ نو دلته تاسې ته هغه کرنسي مخې چې دومره اندازه تاسې کرپټو کرنسي ده او دومره ډالر اندازه USDT چې دی ترې کېږي د ډالر په اندازه ده صحیح شو. ګوره بیا هم درته وایم دغه کرښه وینې دا دې نه موږ تاسې کولی شو فیصدي دومره فیصده زه خرڅوم، دومره فیصده زه نه خرڅوم. دلته مثال په طور سره ما 100% که زه 100% خرڅوم، 100% کې ما سره څومره دي 492 دغه فن کوین دی او ټوټل ما سره څو ډالر به ترې جوړ شي 6.18 تقریبا د 5 ما واخیسته. اوس چې په دغه قیمت کې زه خرڅوم دا وینې په دې قیمت کې زه خرڅوم نو ماته به څه وشي دومره تقریبا $1 فایده به ماته پکې وشي صحیح شو. زه راځم ټول مې انتخاب کړه صحیح شو او په سیل باندې څه کوم کلیک کوم، دا به ټیک مارک اوکې باندې به کلیک وکړئ صحیح شو. چې کله ما په دې باندې کلیک واخیستم دا باینانس یو څه سپین شو، زه بیا د سره را داخل شم. ګورئ کله چې هم ما په سیل کې دغسې یو آرډر جوړ کړم او زه په دې کې خرڅوم نو دلته به ما سره څه جوړ شي یو آرډر به ما سره جوړ شي. دغه آرډر وینئ دغه آرډر کې تاسو ته یو څه معلومات زه درکوم. دلته مونږ ولیکل چې فن USDT لیمټ مې جوړ کړ. دا وینئ لیمټ یعنې زه غواړم په دغه ریټ کې خرڅ کړم. ګوره دلته ما ورته ریټ ولیکه په دغه ریټ ته. کله چې هم د دې فن کرنسي قیمت یا ورځ بعد یا 2 ورځې بعد یا 3 ورځې بعد که زه آنلاین اوسم که زه آفلاین اوسم کله هم 0.028 ته ورسېږي نو په اتومات په زما دغه فن کرنسي څه شي خرڅه شي او ماته به څه جمع شي، ماته به USDT ډالر چې دی هغه جمع شي. نو په دغه طریقې سره تاسې کولی شئ چې څه وکړئ یو آرډر جوړ کړئ. دې ته ویلی شي آرډر یعنې موږ ورته ورکړل اوپن آرډر. ګوره ځکه وینئ اوپن آرډر څو دی یو دانه دی. یو دانه کوم آرډر دی دغه آرډر دی اوپن آرډر یعنې موږ یو آرډر جوړ کړ. زه ورته یم اوس مهال خو دغه کرنسي دا قیمت لري که چېرته دې قیمت ته ورسېده تر دې حده پورې لوړه لاړه نو تاسې ماته خرڅ کړئ که آفلاین یم که آنلاین یم که موبایل مې بند وي که موبایل مې خلاص وي شو. په دې کې به تاسې ته په اتومات شکل سره خرڅېږي. اوس یوه بله خبره تاسې ته په زه بای کې کوم
په بای کې صحیح شو. په بای کې اوس مهال مثال په تور سره دغه فن کرنسي دا قیمت لري صحیح شو 0.043 قیمت څه شی لري دا فن کرنسي. زه دلته ورته لیکم صحیح شو دلته ورته لیکم که چېرته 0.05 ته راورسېده تاسې ماته واخلئ کالنۍ نیم صحیح ده په دغه ریټ کې ماته واخلئ. نو همداسې به تاسو کلیک وکړئ دې بټن باندې به کلیک وکړئ څومره اندازه پیسې چې هغه به ټول تاسو انتخاب کړئ او په بای باندې به کلیک وکړئ نو دغسې به ستاسو یو آرډر شي جوړ شي. یعنې کله چې دغه کرنسي 0.05 ته راورسېږي تاسو ته به یې واخلي صحیح شو. دا مو په بای کې یو آرډر شو چې مطلب په بای کې تاسو یو آرډر جوړوئ او هغه قیمت ټیټو سي مطلب تاسو یو آرډر ورته جوړ کړو قیمت نو تاسو ورته کله چې دې قیمت ته راښکته شو بیا ماته واخله صحیح شو. دا یو آرډر جوړ شو نو ستاسو آرډر چیرته راځي ستاسو آرډر دلته راځي صحیح شو. ستاسو آرډر چې کله دلته راغی نو بیا تاسو ته په اتومات شکل که تاسو آنلاین که آفلاین تاسو ته اخلي صحیح شو. اوس مثال په تور سره تا واخیسته اوس جګ قیمت ورکوي لوړ قیمت ورکوي که چېرته سیل ته به راشي که چېرته لوړه وخته نو په همدې طریقې سره تاسو کولی شئ چې بل آرډر جوړ کړئ لکه څنګه چې ما دغه آرډر جوړ کړ چېرته بیا لوړ وخیږي نو تاسو ته به چې دی هغه ګټه وکړه.